داسې ځوانان په اسلام کې تیر شوي دي چې دا ملائک ورته دومره خوشاله شو چې کله غزوان وفات شي چې د الله عرش سره وخوځېد. سعد ابن معاذ رضی الله عنه وفات کیږي 35 سال عمر، 15 کالو نوجوان. الله رب العالمین ورته مرګ راوست، زخمی شوی او مرګ د شهادت. سعد ولې دومره کرامت ګټي؟ ګوره سعد اولنی مسلمان په انصارو کې، اولنو مسلمانانو کې سعد په هغه مسلمانانو کې رضی الله عنه چې مدینه منوره کې د ده په وجه دا د ټولې مدینې خلک چې مسلمانان شوي دي، دا لوی لوی د ابو هریره غوندې هستی او د نور دا د سعد بن معاذ په جدوجهد دعوت او خوارۍ باندې ینګ شاب نوجوانو زلمیو هغه ځای له زه خلکو ته ښې خبرې ولته ځه چا به ووهه وبې ټکو، ځواني ده که نه پته سړي ته نه لګي. چې کله دی وفات رسول الله علیه السلام فرمای اهتز له عرش الرحمن، د سعد د شهادت سره د الله عرش وخوځېد، لړزه پرې راله. وی ولې وخوځېد؟ ملائک خوشحاله شو چې د سعد غوندې زلمی، د سعد غوندې نوجوان موږ له را روان دی، د الله عرش ورته خوشحاله شو. رسول الله علیه السلام فرمای لمنادیل سعد، سعد ته الله په جنت کې رومالونه ورکړل، یو رومال د دنیا او ما فیها نه غوره دی. سعد داسې نوجوانو زلمیو په ځوانۍ کې مسلمان، ځوانۍ کې دعوت، لوبې هغوی هم پېژندلې، د هغوی په زمانه کې هم کیل او لوبې وي، پټي مو، تجارتونه مو، ملکونه مو، سفر هم وي، خو دعوت ته ژوند وقف که. نبی علیہ السلام صحابه سره روان دی، د سعد په جنازه کې قدم پوره نه لګی، نیمه خپه لګی. ولی؟ د سعد جنازې ته 70,000 ملائک راغلی دي، 80,000 ملائک د سعد رخصتۍ له راغلي. ولی ځوانانو که نه، دا د پرون ځوانانو، دا د نن ځوانان نو، همدا بدنو یروی موږ هغوی ته چېرته رسو، همدا بدن. داسې نه وه چې د هغوی بدنونو کې 4 لاسونه، همدا 2 لاسونه، 2 سترګې، خو هغوی الله پېژنده، هر څه الله له ورکړل. د نبی علیہ السلام تابعدار ځوانانو منونکي وو، انکار پکې نه و.